آیا یو خوب د یو انسان د تلپاتې مقام ثبوت کیدای شي؟ د شیخ ادریس لمړینې وروسته د یو ځوان حیرانونکي خوب او ادعا په ټولنیزو رسنیو کې غوغا جوړه کړې. دغه ځوان وایي رسول یې په خوب کې لیدلی چې شیخ ادریس ورته په جنت کې د څوکیدار په توګه ولاړ وي. خو آیا دا رښتیا دي او که د خلکو له احساساتو سره لوبې؟ نن په دې ویډیو کې د دغه جنجالي خوب حقیقت او د خلکو توند غبرګونونه وړاندې کوو. د دغه ځوان یادو څرګندونو بېلابېل بحثونه پارولي. دا ویډیو تر پایه وګورئ چې له رښتیا څخه خبر شئ. پتمنو لیدونکو ستړي مه شئ. د پښتونخوا دغه ځوان په یوه ویډیو کې ویلي چې په خوب کې یې ستر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په جنت کې ناست لیدلی او په وینا یې شیخ ادریس د هغه څوکیداري کوله. د دغه ځوان دا خبرې د هغو زرګونو مینوالو پام ځان ته اړولی چې د شیخ ادریس پر مړینه غمجن وو. خو د دې ادعا بل اړخ بیا ډیر توند دی. په ټولنیزو رسنیو کې زرګونو کسانو د دغه ځوان پر خبرو برید کړی او دا یې له مذهبي مقدساتو څخه ناوړه استفاده بللې ده. ډیری کارونو ورته په کمنټونو کې لیکلي خوب دې دروغجن دی او ځینو نورو ډیره کړی چې د ملایانو مقام په داسې خیالي کیسو پورې مه تړئ. شیخ ادریس چې 2 ورځې وړاندې په نښه شو په سیمه کې یو له خورا نفوذ لرونکو ملایانو څخه و او همدا لامل دی چې د هغه په اړه هره وړه خبره په یو لوی بحث بدلیږي. ملایان وایي چې خوبونه د شریعت حجت نشي کېدلی، خو د پښتونخوا په اوسني ترینګلي حالت کې دا ډول خبرې د خلکو احساسات نور هم راپاروي. آیا دا ځوان رښتیا وایي او که دا یوازې د شهرت یوه هڅه ده؟ تاسو د دغه ځوان د خوب په اړه څه فکر کوئ؟ آیا پر داسې خوبونو باور کول پکار دی؟ خپل نظر په کمنټ کې ولیکئ. که غواړئ د پښتونخوا د تازه حالاتو او رښتینو جزئیاتو خبر شئ، زموږ پاڼه او چینل سبسکرایب کړئ. تر بل راپور مو لوی څښتن مالشه.